تاسو وګورئ په ټول انسانیت کې الله ته محبوب او غوره کس رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ځکه په قرآن کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت الله بیان کړی دی. انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی الله باذنه سراجا منیرا. دا ټول القاب الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله د لوري بیان شوی دی. دا د خدای محبت دی. پر کم رقم الفاظ باندې د خپل محبت اظهار الله کړی دی خپل محبوب سره. د څومره محبت مې د نبی علیه الصلوة والسلام سره و د الله جل جلاله زیات محبت و. لیکن دغه محبوب نبی ته چې د الله زیات محبت ورسره دی دوه وارې الله تبارک وتعالی د محبت عتاب ورکړی دی د مسکین په سر باندې د غریب په سر باندې. یو وخت نبی علیه الصلوة والسلام د مشرکینو د سردارانو سره ناسو قریش سرداران غټ غټ خلک اخواته یو غریب پستر ګړون صحابي را روان دی. یا محمد علمني مما علمك الله. اے محمد هغه څه ماته وښایه کوم چې الله تا ته ښوولی هغه ماته وښایه. نبي علیه الصلوة والسلام موقع دا وه چې دی د سردارانو سر ناسو د مشرکینو د سردارانو سر ناسو د ده حرص دا و چې دا چېرته مسلمانان سي په دې باندې غټ انقلاب راځي هغوی ته ویل ته یاره ایثار څه ودرېږه زه دې سره کار لرم. الله ته خوند نه کوي. الله وحی را نازل کړی دی د دې غریب او ړوند صحابي په باره کې الله وحی نازل کړي. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. الله وایي عبس تندی یې تریو کړي وتولى مخ یې واړوي ان جاءه الاعمى کله چې ده ته رالی په سترګو ړوند صحابي. ګورئ تاسو دې نبی علیه الصلوة والسلام دا هېڅکله دا نه کول چې دا سرداران به ما ته چېرته پیسې راکړي ما ته به عزت د دې په خاطر نه دی کړي. نبی علیه الصلوة والسلام د دین حرص ورسره و چې دا دین پر مخ باندې ولاړ سي دا د دې غټو خلکو په واسطه باندې ژر مخ ته ځي دا چې ایمان راوړي د دې سره نور خلک مسلمانان کېږي. په دې خاطر باندې هغه صحابي ته ورته یو ایثار څه ودرېږه زه د دې سره سر خلاصوم. الله ته خوند نه کوه. اما من جاءک هغه کس چې تا ته راغلی منډه وهي یسعى وهو یخشى هغوی د الله تبارک وتعالی نه بیریږي او تا د هغه نه مخ واړوئ. هغه کسان چې کافران دي مستغنیان دي بې پروا دي هغوی ته تا توجه ورکړه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې نه وروسته د عبدالله ابن ام مکتوب چې ړوند صحابي و د دې ډېر زیات قدر کوي. وایي دا هغه صحابي دی چې الله د ده په وجه ماته د محبت عتاب را کړی دی. الله د غریبانو سره دومره مینه لري. الله د غریبانو سره ډېر زیات مینه لري. لیکن نن سبا معاشره عجیبه وخته واوښتل چې څومره قدر پیسه لري څومره قدر عزت لري څومره اندازه دولت لري منصب لري هغومره ستا عزت کېږي. که هر څومره بېوقوفه سړی که هر څومره احمق سړی هغه څنګ کې پیسه او لوټ او مال لري د هغې عقلمند سړی په نړۍ کې نشته. زموږ خدا عقیده وجوړه سوې ده العیاذ بالله. وایي هر څه پیسه کوي هر څه پیسه چې پیسه چې هر څه دا څه مطلب یعنی د الله نه علاوه هم هر څه پیسه کوي. دا زموږ خبره موږ عام مجلسو کې به اورو موږ تاسو ویل کړه مړه نن سبا هر څه پیسه کوي چې پیسه وي هر څه کېږي. یعنی که چېرته پیسه نه وي بیا انسان ګزاره هم په دنیا کې نشي کولی. که پیسه وي بیا که الله کوي که نه کوي پیسه یې کوي العیاذ بالله. دا کفري خبره ده. تاسو وګورئ ډېر ځله وخت دا رقم راسي چې مال او دولت دومره زیات درته پروت دی لیکن تا ته عزت نسل کولی. هغه یو مالداره سړی و ډېر زیات خزانې یې درلودې نو کله کله به دی په خپلو خزانو باندې ګرځېدي د خزانو کلي د خپل چوکیدار سره ورسره وي. هغوی ته ول کلي راکړه ول ما به چا ته نه ښیې چې دی دلته راغلی دی. دی په دا خپل مال دولت پسې ګرځېدی کمره چوکیدار پسې رابنده کړه کل فکره دی هغه مال کې و. چوکیدار د ځای نه ووتل ولاړی دی په دا کمره کې پاتې شو. تنده ورباندې راغله لوږې ورباندې راغله مال دولت پیسې سونا دومره زیات پراته دي دا نه د خوړلو دي او نه د څښلو دي څه به وکړي خوړل کېږي هم نه. په همدغه مال دولت سره یې په دغه ځای کې سا وخته مړ شو در تندي. مال دولت هېڅ چاته هېڅ فایده نشي رسولی. ټوله فایده الله تبارک وتعالی رسېږي. لیکن که یو څوک د مال په غرور کې رالی د طاقت په غرور کې رالی هلته یو غریب کس راوالو هغوی ته په کم نظر وکتل د هغوی توهین یې وکړو هغوی ته یې سپکه کلمه استعمال کړل الله تبارک وتعالی به د دې سره حساب کوي. د دې سره به الله حساب کوي.